بسم الله الرحمن الرحیم. د فاست بوکس د صرافي سافټویر سراب سافټ د پښتو د زده کړې یا پښتو ویډیوګانو سلسله کې زموږ مسلسل یا پرله پسې لسمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې موږ تاسو د مصارفاتو بخش وایو. موږ تاسو مصارفاتو لپاره د اصول او د افغانستان بانک مطابق په کم نوع موږ تاسو مصارفات ثبتولی سو. راځم ته معاملات ته او مصرفونو ثبت ګوري. مصرفونه د نمایندګي ده هم په مرکز کې تاسو ثبتولی سي سو هغه تاسو گزارش درکوي چې پلانې مصرف دی هغه تاسو ته ثبتوي. راځم دلته د مصرفونو ثبت او لیست راځم. په دې ځای کې موږ کولی شو چې د مصرفونو راپور وګورو او نوي ثبت کړو او لیست یې وګورو. نو موږ کولی شو چې د نوي ثبت باندې دلته کلیک وکړو او یا هم په دې ساحه کې زه نه راځم. زه مثلا مصرف ثبتوم او مستقیم دلته ولاړ یم. په دا صفحه باندې په مصرف باندې کلیک کوم. د مصرف نوم دی فرضاً ما د مصرف لپاره مصرف انټرنیټ په کومه کټګوري کې دی باید راسي؟ مصرف انټرنیټ شرکت کې باید راسي. موږ څو رقم مصرفات لرو؟ که د بیل برق مصرف او که سایر نور نو مصرف دلته کټګوري نو ورته ساتلی کارمندان ته معاشات دلته ورکړي. مصارف اخذ جواز شرکت او د شرکت جواز مصارفات بلته ثبت کړي، بیمه بدلته ثبت کړي، کرایه بدلته ثبت کړي، د شرکت ټلیفون او مکالماتي بدلته ثبت کړي، سیسو د ټلیفون کارتونو اول ثبت کړي، عملیاتي مصارفات دی اول ثبت کړي، اداري مصارفات بلته ثبت وي سیسو یعنی لوټ انتخابونه. اوس دغه د انټرنیټ مصرف چې دا په شي پر لري مصرف انټرنیټ شرکت سیسو په کومه کرنسي په افغاني باندې سونه دی مثلا 1000 افغاني دي سیسو پیسې مور کړی دي کیا ځین داس مصرفونه دي چې هغه تاسو وس وکړي ساتي کې شي تاسو نه سي د بازار څخه هغه په پور باندې اخیستي وي سیسو نو بیا تاسو هغه ته یا ورته انتخاب کړئ په قسط شکل باندې وینه مثلا 2000 افغاني ورکوي نو ډور سره کوي 1000 افغاني ورکوي نو ډور سره کوي یم بخنی وي ورکړي نو هغه تاسو په بیلانس شیټ کې الته په بیل پیبلز کې راځي سیسو که چیرې زه دا ثبت کړم سیسو نو دا به زموږ په بیلانس شیټ کې په کوم شکل کې راځي 1000 افغاني تاسو راځي را سره وګورئ سیسو یعنی هر هغه مصارفات چې موږ تاسو ولرو ګورته موږ خپل ګراف راپورته سو موږ پلان لپاره دومره غټ عاید نه لرو څومره چې موږ مصرف ته ثبت کړی دی سیسو که چیرې دلته راسم بیلانس شیټ ته او دلته زه وګورم قرضونه پر شرکت باندې سیس او بخښي د پور بیلونه هغه بیلونه چې پر موږ باندې پور دي نه هغه دلته راغلي 1000 افغاني که چیرې زه دلته راسم دغه پیسې به بل وخت ورته اجرا کوم دا مصارف موږ ثبت کړی و پیسې موږ بل وخت ته اجرا کوو نو راځم دلته دا په قلم باندې کلیک وکړم او دلته د پیسې ورته اجرا کړم سیسو د 1000 افغاني بس موږ د کیش موږ د داخل څخه ووځي سیسو او دلته موږ انتخاب کړو چې بل یو موږ د پیسې ورکړل سیسو نو دا د مصرف په انټرنیټ کې به دا مشتل تراسي او په دغه صورت کې به یو خو د زموږ د بیلانس شیټ څخه به تر اوز د پیسې هغه چې په پور بیلونه چونه دی به دا څخه راوځي د پور بیلونه کې دلته 0 که چیرې دلته راسم انکم سټیټمنټ ته د غزمر پیسې د غزمر مصرف چې موږ اجرا کړی دي هغه په مصرف انټرنیټ کې 1000 افغاني کې بلته د اضافه سیسو یعنی موږ د 1000 افغاني په ارزښت باندې موږ مصرف اجرا کړی دي صحیح دی 15000 افغاني خو موږ استهلاکات او که چیرې تاسو په تیر ویډیوګانې کې متوجه شئ جمله مصرف موږ 15000 افغاني لرو سیسو په دې خو ان شاء الله الرحمن سره خلاص د مصرفونو هغه راپور اخیستل چې دی هغه چې به تراسو موږ او دلته په مصرفونو باندې کلیک وکړو موږ ته هر نوع راپور راکوي لکه بل فرض مته د دې کال د انټرنیټ مصرف د دې تاریخ پر مره څومره دی په افغاني باندې یا په ډالر یا په کالدارو پلانې مصرف می څومره دی د تاریخ د تاریخ پورې پلانې مصرف می څومره دی د تاریخ پورې موږ ته عمومي د مصارفو راپور په دې شکل کې دلته راکوي کولای شي چې موږ دا راپور چاپ کړو ایکسل ته واړو پی ډی اف کو او یا هم پرینټ ان شاء الله الرحمن دا مصرفونه بخښو سره